د هیواد په شمال کې تر بغلان وروسته دلته په مزار شریف ښار کې هم د کونړ ولایت د زلزله ځپلو لپاره د مرستې صندوق کېښودل شو. دغلته خلک په ډېره لیوالتیا راځي او له هغو زیانمنو زلزله ځپلو سره مرسته کوي چې په وروستیو کې د هیواد په ختیځ کې زیانمن شوي وو. د هیواد په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سره د مرستې په موخه د مزار شریف ښار په بېلابېلو برخو کې د مرستې صندوقونه کېښودل شول. د صندوقونو سره مرسته کوونکي وایي وروستۍ پیښې په رواني ډول ډېر ځپلي او د ختیځو ولایتونو خلکو سره په دې غم کې شریک دي. واقعا ما جگرخون هستیم که حادثه غیر قابل پیش بینی طبیعی که برای مردم مشرق وال شد تمام مردم جگرخون است و ما و همکاری میکنن تمام مردم از نگاه مالی و جانی از کمک ها مدیریت شوه و شفافیت در کار شوه که کمک های مردم برش میکنن مؤمنین و مسلمین چی از نگاه مالی جانی برده میکنه امور یک مدیریت شفاف شوه برای متضررین واقعی برسه. با شما هم برادر هستیم هم وطن هستیم این گپ نیست بین ما و شما یک قوم همه یک قوم یک برادر هستیم. بلخوا بلخ کې د ختیځونو ولایتونو سره د مرستې راټولونې کمیټې غړي وایي دغه مرستې به په پوره روڼتیا تر زیانمنو رسیږي. دوی زیاتوي د دې ورهاخوا د علماو شورا په مشرۍ د خصوصي سکتور په ګډې همکارۍ تر دې مهاله د ختیځ زون د زیانمنو خلکو سره د همکارۍ په موخه $3,00,000 او په ډېر اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول شوي دي. نن تاسو شاهدان یاستئ چې د ولسي خلکو هم مرستې جریان لري په دې برخه کې د مزار شریف ښار په هغه مزاحم ځایونو کې چې د خلکو رش ازدحام زیات دی نو هر هیوادوال مو هر شخص د ټولنه مې د خپل وسه پورې نو په دې برخه کې دوی ونډه اخلي خپل دینی ایماني او انساني مسؤلیت ادا کوي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې د هیواد ختیځ کې یوې کلکې زلزلې ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه ورسول چې په همدې موخه د زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه ټول هیواد کې د مرستې صندوقونه کېښودل شول څو د زیانمنو خلکو لاسنیوی وکړي.